لومړی صلیبي جګړه په 1092 میلادي کال کې بیت المقدس د مصر د فاطمي خلافت تر کنټرول لاندې و چې په دې وخت کې فاطمي خلافت ډیر کمزور او بېوسه شوی و. په بغداد کې عباسي خلافت او په ترکیه کې سلجوقي حکومت وجود درلود. په بیت المقدس کې د مسلمانانو حکومت او عیسویانو په هیڅ چارو کې مداخله نشوه کولی. د صلیبي جنگ د پیل لړۍ یو عیسوي راهب چې پیټر نومیدو یوه یهودي نجلۍ وتښتوله او په بیت المقدس کې د جادو په زور په عام عیسوي محضر یعنی کلیسا کې له یهودیت څخه عیسویت ته اړوله چې د دې خبرې تحقیق د راتښتول شوې نجلۍ پلار ته وشو او په کلیسا کې عیسوي راهب او بطریق سره شور جوړ کړ چې د دې شور او غوغا په نتیجه کې خبر تر اسلامي چارواکو ورسید. اسلامي چارواکو یهودي انجلۍ د عیسویانو له ولقې خلاصه کړه چې همدا موضوع عیسوي راهبانو له ډېرو نورو تورونو سره اروپایي چارواکو ته ورسوله او په بیت المقدس کې د عیسویانو مظلومیت، د ازادۍ نشتون او په خپل دین د عمل نه کولو نامحرمي ناره پورته کړه. په ټوله اروپا کې دا ناره د لمر د څرک په څېر خوره شوه او د بیت المقدس د ازادۍ لپاره پر صلیب قسمونه وکړل. خپل مالونه یې د کلیسا په درشل کې کېښود. عیسوي پاپ بطریق راهب او نه د دې جګړې رهبري پر غاړه واخیسته او د اروپا په ګوټ ګوټ کې د اسلام او مسلمانانو پر خلاف عیسویان راولاړ کړل. عیسوي پاپ اربن په خپله وینا کې وویل پورته شئ او خپل سپونه وتړئ او د مقدس ځای پر لورې لاړ شئ او د مسلمانانو په لور وخوځېږئ او مسلمانان د مصر، شام او فلسطین څخه وشړئ. څرنګه چې عیسویان په دې عقیده دي چې لا یهودو عیسی علیه السلام په دار ځړولی، نو لومړی په کودینا کې د یهودو عامه وژنه وکړه، مالونه یې لوټ او کورونه یې وسوځول. په 1096 میلادي کال کې 3 لکه عیسویانو د اسیا پر خاوره یرغل وکړ چې سلطان قزل ارسلان د 55,000 لښکر سره د هغوی مقابله وکړه. عیسوي تاریخ لیکونکو په دې جګړه کې د عیسویانو د وحشت پرده پورته کړي او لیکلي دي عیسویانو د عامو مسلمانانو مالونه لوټ کړه، کورونه یې وسوځول او عامه وژنه یې وکړه. کوچني ماشومان یې سیخ کباب کړه او بیا یې وخوړل. د عیسویانو د دومره وحشت او ظلم سربیره هم د سلجوقي دولت حاکم سلطان قزر ارسلان ټولو عیسوي جنګیالیو ته بخښنه وکړه چې د دې عمل په سبب عیسوي راهبانو چې د جګړې رهبري او بنیاد یې کېښود اسلام قبول کړو، مګر د اروپا پاچاهانو چې اصل مقصد یې د اسلامي خاورې نیولو یو ځل بیا د غچ اخیستلو ناره پورته کړه. ګاډفري د لوي سره، بوهمن د تیر سره او ریمن د 1 لک لښکر سره د بیت المقدس په لوري حرکت وکړ چې د کرسمس په ورځو کې چې د عیسوي اختر په نوم یادېږي په عیسوي بازنطیني دولت حمله وکړه او د روسا ښار یې لوټ او وسوځو او د سلجوقي دولت په قونیه او منسیه ښار یې برید وکړ او قبضه یې کړه. عیسویانو لومړی ټول جوماتونه وسوځول او بیا یې پرې کلیساګانې جوړې کړې. په 1099 میلادي کال د جون په میاشت کې عیسویانو بیت المقدس تر خپلې محاصرې لاندې راوست. بالاخره په 14 جولای بیت المقدس د عیسویانو تر واک لاندې راغی او زړه بوږنوونکي ظلمونه یې وکړل چې 500 کاله پس بیت المقدس د عیسویانو په واک کې وغورځېد او ګاډفري د بیت المقدس پاچا وټاکو. د پاچاهۍ سره سم یې د بیت المقدس د ازادۍ تر پلمې لاندې د اسلامي خاورې د نیولو په هوډ کېناستو. په 1100 میلادي کال کې د 6.5 لکه لښکر بیت المقدس ته راغی او د بیت المقدس سربیره د شام او ترکیه پر خاوره برید وکړ. قزل ارسلان یې په ترکیه کې مخ ته کلک ودرېدو. صلیبیانو په طرابلس، الپارما، اشرف، الریحا، اعزاز، اډیسا قبضه وکړه. په 1140 میلادي کال کې د شام مسلمانانو د عماد الدین زنګي په مشرۍ د عیسویانو پر خلاف د جهاد پیل وکړ او په ډېره لږه موده کې عیسویانو ته ماتې ورکړه او د شام ټولې سیمې د مسلمانانو تر واک لاندې راوستې چې دې خبر په اروپا کې بد اغیز ولرو او د دوهم صلیبي جګړې لپاره چمتوالی ونیو.